بسم الله الرحمن الرحیم. خو میر د تاسو ډیره شکریا ده کوي چې تاسو مست مکارو کړل او دا سه اهمه یو شرعي اسلامي مسله چې د میر خپل موقف او د میر خپل تحریک عوام ته خلک ته په صحیح انداز باندې ورسیږي. په دا باندې میر د تاسو ډیره شکریا ده کوي. نو اصل خبره د دغه رؤیت لال کمیټې د میر د جوړولې بنیاد دا جوړ شو چې میر درې څلوېښت کاله دا په اونه کې دا رمضان رضا او عید سره وچلو په درې خبرې باندې چې یوه خبره رؤیت و، یو شهادت و، یو خبر مستفیض و. خبر مستفیض د میر مخکې عید کړی هم دی او رضا کړي محدود په دا درې څلوېښت کاله کې او ویس دا دوه کاله رسا چې دا خبر مستفیض کې دغه نور ملګری زړې ملګری دغه چون چرا وکړل چې خبر مستفیض و نور د هر چا مانی خو د مفتی شهاب الدین په پلځای خبر مستفیض دا میر نه مانی کنه. تقریبا د په ویس جمعه کې هم بیانات کړي دي چې میر که مرکزی حکومت وي که صوبایي حکومت وي که مقامی وي په دا باندې عید کې رضا نشي خو د په پلځای کمیټې دغه شهادت د دغه گواهی د دغه خبر مستفیض دا میر نه مانی نه په دا عید کوي نه په دا رضا کوي کنه. نو په دا وجه د میر د دنه کمیټې جدا کړله چې هغه خبر مستفیض چې په درې څلوېښت کاله کې میر سره چول ولیدو چې دلته یو خبر مستفیض معتبر دی، د میرمنشاه معتبر دی، د بانی د مسجد معتبر دی، د برمل معتبر دی، د اعظم رسک د سلام معتبر دی، د مفتی شهاب الدین په پلځای چې هغه مفتیون دي علما دي تقوادار خلک دی کنه او شیخون دي کنه او په 24 ضلع کې تقریبا د دې کمیټې دي مفتیون نوستي کنه هغه شهادت ویلن دی معتبر. نو دغه په باره کې خود مولانا مفتی شفیع صاحب حضرت محمود لیکل دي په جواهر الفقه کې صفحه 398 کې لیکلي دي چې دغه هیڅ شرعي حیثیت اهمیت نشته دی چې په پیرا ملک دا چې دو کنه په یو عید دی کنه ښه خبره خدا دو چې په ټول ملک یو عید وای خو هغه ډېره ستړي وګړي د حکومت ذمہوارادو د حکومت فریضادو چې هر یو ممبر ته د هر ضلع نه کنه چکی ممبر وي کنه د رؤیت لال کمیټې او تا وی د ذریعہ سره رسوي مرکز ته بیا وفا سره رسوي تنظیم د حکومت نشتانه د وجنه مفتی حسن الفتوا کې د لیکل دي چې کچيري د فتاوا عثمانیه کې لیکل دي مفتی تقی صاحب چې د پنجاب سره هم تعلق لري کنه نو یو دا لیکل دي کنه چې کچيري په پېښور پر سرصدا کې یو مستند عالم چې مدو هغه وکړو کنه شاهدون ترکو گواهون ترکو نر پدام دی کولای شي رضاګه یغه صفاس صریح الفاظ پېښور سرصدا هم دا کړی دو کنه او ورسراج مدو دا هدو چې یو عالم ثقه دا قایم مقام د قاضي هم دی او دا چې مدو عید کولای شي رضا کولای هم شي کنه. نور په دې بنیاد باندې میر دا کمیټه غوښه کړله چې هغه درې خبرې د میر قایمي ویلوړي مثبت په شروعیت شهادت خبر مستفیض دی کنه پا بندو میر عید کوي رضا کوي دا شرعي مسالات و کنه او مستر کول هم ورته ویل دي چې د شهاب الدین چې کومه کمیټې دو تاسو په کتابه په بنیاد باندې په شریعت باندې مسترده کې بیا میر د تاسو سره په یو جمع د اکشنی کنه او دا خپل کمیټې تاسو په شرعي لیول سره ثابت کې کنه د په خپل باندې دا کمیټې چې د زړه جوړ کړي نه دا په شرعي لیول سره ثابت ولای شي او نه د شهاب الدین ولا مسترد کولای شي کنه دې وجنه د په 1905 کې دی کنه امیر جون ته د کمیټې اعلان وکړ او امیر د مفتی شهاب الدین باقاعده امیر رسمي کړل کنه او امیر د په دبر اعتماد دی د په امیر اعتماد دی چې امیر گواهون تر کې کنه دوی قبلوي چې دا اعلان وکړ امیر سامان منځیر دی. مولانا صاحب د اختلاف چې کوم دی د دوست منځ کې دلته په ونه کې چې کوم اختلاف دی دا اختلاف مش سیاسي وګاڼي دا مش مذهبي وګاڼي دا مش علمي وګاڼي دا اختلاف ته مش څه نه کوي نو دا خو زه بار مې په میټنګ کې دا خبره ورته کړې دو بدو مې ورته کړې چې په دا کې سیاست کوی هغه په ژبم د کینسر وخیږي کنه زه د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ سره تعلق لرم زه د هغه په ونه کې ضلع جنوبي وزیرستان امیر یم کنه او مفتی شهاب الدین د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د گروپ سره دی کنه او میر په دا کې سیاست مذهبي خبره ته سیاست نه ورګډوي او په مذهبي خبره کې میر هغه مفتی شهاب الدین صاحب منلای دی کنه او میر د دغه کمیټې د اعتماد دی او په مستقبل منځرته نو کده سیاسي رنگ ورکوي خو څه خبره دو کنه چې د میر ته نسبت کو چې دا سیاست کو لازم کلمي سیاست کله میر د شهاب الدین مخالفت مو کړای و ځکه چې د فضل الرحمن د گروپ سره تعلق لري او د جمعیت الاسلام سمیع الحق د گروپ سره تعلق لري.
اچھا مولانا صاحب په راتلونکي وخت کې چیرې د توس په منځ کې د اتفاق پر وستلو څه امکان شته که دا شی یو مزید نور مضبوطیږي؟ په دا کې چې مخکې هم کوشش وسه او مستند او چې کوم ثقه علما وي دغه کوشش پکې وکړه به دې طرف نه خالي دا خبره دو مذاکرات ټیم هر وغای د څوره دوه ور روغای د مصر په دغه مسجد تقوا کې مصر ابراهیم ول صاحب جمع تک خبره سره وصولې د صرف یای چې می سوال کی کنه چې توس کمیټې ته روسه دلایل نه یای سره کنه نو دی وجنه میر د ورته چې دلایل د کتابه په بنیاد باندې سره وژغږی کنه او د کتابه په بنیاد نه نر د پرا نه در سره ژغدلی د صرف یای چې جوړو وکي واک روکه کنه نو میر ول چې میر د نه د مزکه معاملات نه د پیسې معاملات چې واک درګي په نیمایي فیصله وشي کتابي صفه سوتره مسالې دي خبرې دي په دام دی میر تو تاک دای کنه کډیر سره مخالف شي په کتابه باندې سره درې می کنه نو میر دا ورته چې کتابه تر تکشنه کتابه بنیاد باندې فیصله مولانا صاحب لکه څنګه توس ته مولانا په پوزي صاحب په غو شهادت باندې دولت مطلب غیر حق کوي او رجا نه سي نو یا د توس په شهادت باندې مولانا په پوزي صاحب چې کیم دی هغه اید او رجا کو کتل د شهیدون تر کې په پوزي صاحب د اعلان کو الحمد لله معز الاسلام بنصره ومذل الشرك بقهري ومصرف الامور بامري ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ډیره مننه محترم صاحب چې تو کوم سوال کوېسچن د میژ نه وکړه چې مولانا مفتی شهاب الدین پپلزی صاحب دامت برکاتهم العالیه آیا د توس په شهادت باندې دای د توس شهادت قبلوي او دای د توس شهادت معتبر غني کنه دغه برکو زه بشکه وژغږم ځکه چې مفتی شهاب الدین پپلزی سره په دا باندې د مو مستقل مجلس انفرادي طور باندې شوی دی الحمدلله مفتی شهاب الدین پپلزی چې څوره ازلاد د دی پغه کې الحمدلله د مولانا زروالی خان دامت برکاتهم العالیه او د فقیر مولانا حنزله دامت برکاتهم العالیه دغه خبره د وخستره دی دا اول چې میژو ان شاء الله ټول ازلاته توس معرفي کړی توس نامینه میژ مسمی کړی دي توس پیژندګالي میژ ورته کړی دو چې په جنوبي وزیرستان کې اول ور د میژ داسې ملګری علما کرام دا کمیټي د میژ سره منسلک شوله د شهادت په ټول ازلا کې میژ داسې معتبر غني لکه د نور ازلا چې میژ غني او د یو د میژ اعلان په خپل علاقہ کې داسې معتبر غني لکه کیم چې په نور ازلا کې د میژ اعلان معتبر دی نو الحمدلله کمیټي رسمي طور باندې لکه منسلک هدو الحاق حشولا او قبول حق رلی نو یمیش په شهادت ان شاء الله العزیز مفتی شهاب الدین ها اعلان کو او د په شهادت ان شاء الله ایتمیش ها اعلان کو کمیټي تو د جمعې پرېز کښنی ان شاء الله العزیز د جمعې پرېز د هفته په شپه باندې میژ اهتمام کی په شولا باندې د مولانا زرولي خان په مدرسه باندې نو ان شاء الله دغه مطابق میژ د خپل مرکزی کمیټه یعنی د مفتی شهاب الدین د مرکز د طرفه چې څه امر وشي لیمیش د خپل شاهدون پیشي دغه مطابق می شرعي تور باندې ان شاء الله العزیز دا فیصله کی او دغه مطابق اعلان کی ان شاء الله